تر هر څه له مخه دا یوه ویډیو در سره شریکه کوم، له هغه نه بعد به بیا پر دې ویډیو باندې خبرې کوو. تر ټولو له مخکې دا یوه ویډیو را سره وګورئ، ډېرې په زړه پورې او خوندوره ویډیو ده. راځئ دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم، دا وګورئ. دا د تحریر شام په نامه چې کوم یادېږي، هغه چې کوم شام فتح کوي، چې سوریه هم ورته ویل کېږي، دا د هغه مناظر تاسو یې وګورئ. پر مخ باندې دا ویډیو ګورئ، ډېر عجیب مناظر پکې پراته دي. له پرون راهیسې په سوشل میډیا باندې دا موضوع ډېره وایرل ده. څومره خوشحاله دي. ازادي هم د خدای یو نعمت ده. دا د دوی د فتح څو صحنې دي کوم څه دي د جګړې په ډګر کې وو. دا ټانګونه، دا مهمات، دا ټول غنیمت کړل شوي دي. الشاب الثاني معانا. هذه هي مداخل مدينة حماة بعد أن دخلت إليها قوات المعارضة. دا هغه بازارونه دي پکې ګرځي، هغه علاقې دي چې هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوستلي دي. المدينة تمت السيطرة عليها من قبل فصائل المعارضة. بدنا نصور على الدوام. تم دخول فصائل المعارضة. دا تاسو طرفه وګورئ، عجیبه عجیبه صحنې دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه واتم التسليم بفضل الله عز وجل. الان قمنا بتحرير اطراف مدينه حماه، والان نحن على دوار الاربعين بفضل الله عز وجل. نسال الله عربي هم من دون سرم نخلصي غلي اللي قربان يفيق ويندي. هذا العمل يجعله خالصا في سبيله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بشار الاسد چې کوم فوجیان هغه په تیښته بریالي شو، نسته په دې ټوله علاقه کې. تاسو پر مخ باندې هم ګورئ. ولا تحت الجسر. هاي اليسار مو مشى خلاص. هاي في قصة مجيء بس ضربنا. هغه د بل ټانګو هم ولاړ دی، ورڅخه فاته شوی ده. ګوره دا علاقه هم ډېره خرابه شوې ده، خامخا نو جنګ دی، په جنګ خو نو هر څه راځي. تاسو وګورئ دا علاقه، پر مخ باندې هم ګورئ، هغه هم درسره. دا رسنیو والا دا حالات بعد لغه اخلي کله چې دغه ځای فتح کیږي او د بشر الاسد چې کوم فوجیان دغه لغه ځای څخه ځي، نو دغه علاقې ته بعد لغه د خلک راغلي رسنیو اوس دا راپور جوړوي. وعن الجدة تحققت بكل معركة بإذن الله وكل أرض عم تتحرر.
ان دومره عظیمه فتح او چې په 3 ورځې کې ټوله نړۍ حیران کړه. تحریر الشام مسجد جولانی ډېر تاریخ پرې خو دی. هاي إنها تعال. الحمد حتى إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا الله يا شباب. الحمد لله رب العالمين. او لسونو ګوري سره وتلي دي له خوشحالۍ څخه. د خوشحالۍ حمدونه وایي، د شکرانې سجدې کوي. دا زنانو ته ګور، دا له ډېره خوشحالي. د ازادي په خوند هغه کسان پوهېږي چې یو وارې د بندیتوب یعنې د غلامي ژوند تېر کړی. دا ورته ګوره سپین سارې زنانې ځوانان واړه سپین ږیري ټول داسې خوشحالیانې کوي. فرحة الأهالي هنا في مدينة حلماة بعد أن دخلت إليها قوات المعارضة السورية وتمكنت من السيطرة على عدة أحياء. دا مجاهدين دي غازيان. إذا الآن فصائل المعارضة تسيطر على مدينة حما وتتوغل ضمن الأحياء وتقوم بتمشيط المنطقة. لکم فوج حکومت سر چې عوام تر شا ودرېږي بیا هغه فوج ضرور د کامیابي پر غونډۍ باندې خیس او کې خلاف سو هغه به داسې لکه دا د بشر الاسد داسې بیا به تیښته کوي. فرحة الأهالي تحرير الشام فاتحين، يعني فاتحين دي تحرير الشام. الحمد لله. الحمد لله. لا تنزحوا، لا تنزحوا، ابقوا في منازلكم. انشروها خلي اولادنا يعرفوا، انشروها خلي اولادنا يشوفوا. الحمد لله يا امير، الحمد لله. هذا بلتان روان الله خاص غازيان مجاهدين في ناس كذي. دا بیا خپل محفوظ ځایو ته رسوي. ځکه ډېر د خوشحالۍ ځای. دا ټول مسافات دي په تیښته. کله چې چا کې غیرت نه وي هغه بیا نه په اسلحه په ټانګو په هېڅ باندې جګړه نشي کولی، هغه بیا ځغلي.
دوستانو دا ویډیو تاسو ول شاید به تاسو پر سوشل میډیا پر رسنیو باندې لیدلې وي. د شام فتح د شام هغه مجاهدین چې مشري جولانی په مخه باندې اخیستې وه، هغه د بشر الاسد په مقابله کې جنګېدی چې بالاخره پر 8 دسمبر پر 2023 کال کې دا علاقه فتح کړه. یعنې پرون ورځ دغه علاقه فتح شو چې 8 دسمبر 2023 کال. له پرون راهیسته پر سوشل میډیا باندې د شام په هکله باندې مختلفه اوازې ګرځي. بعضې خلک مثلا چې داسې نظریه لري، هغه دا وایي چې شام چې کومه علاقه د بشر الجولانی د جولانی نیولې ده، د بشر الاسد په مقابل کې هغه تښتېدلی ده، دا د دوی په ګټه نه ده، بلکې دغه شام نیول دا د ایران او د روس په نقصان او ګټه یا اسرائیل او امریکا ته رسیږي. بعضې خلک وایي نه، دا د اسرائیلو په مقابل د امریکا په مقابل کې دا ګټه یا مسلمانانو ته رسیږي. خو هر سړی مختلف خپل نظرونه شریک کوي پر سوشل میډیا باندې. او د دغه فتح دوی په داسې انداز باندې لمانځي چې په افغانستان کې هم د دې جشن لمانځل شوی دی، په پاکستان کې هم په بعضې ځایونو کې د دې جشن د دې خوشحالي لمانځل شوې ده، په شام کې دغسې په بعضې عربي ممالکو کې هم د دې جشن لمانځل شوی ده. په شام کې خو خاص واړه کوچنیان، نارینه، زنانه، سپینږیري، ځوانان ټول راوتلي په ډېر خوشحالي په جذبه سره دغه خوشحالیان لمانځي چې دوی دا وایي چې موږ د بشر الاسد له غلامي څخه الله خلاص کو، دغه حکومت ختم کړل سو، بیرته یو داسې حکومت رالی چې هغه به اسلامي نظام او موږ ته به خپل حقوق راکوي او موږ هیواد به پر ترقي باندې بیایي. بعضې خلک دا هم وایي له پرون راهیسته چې مثلا د شام هغه ډېرې علاقې چې دي مثلا تر ډېره حده پورې چې هغه ځای ته مثلا دغه اوس چې نوی حکومت راځي د جولاني ده، هغه ځای ته نه ورسېدلی. نو بعضې داسې هیوادونه چې له ده سره پر ګاونډ پر سرحد باندې پراته دي، هغه کوشش کوي له دې موقع څخه یې ګټه واخیسته، فایده یې واخیسته، بعضې ځایونه یې قبضه کړلو. بعضې خلک داسې هم وایي پر سوشل میډیا باندې دا اوازې ګرځي چې اسرائیل چې ده په شام باندې قبضه تر بعضې ځایونو پورې کړې ده او خپل پوځ یې هغه ځای ته داخل کړي دي او د شام و ولس ته یې ویلي چې تاسو له کورو څخه مه راوځئ. والله اعلم چې دا به څومره حقیقت لري او که به یې نه لري. والله اعلم چې دا خبر به رښتیا وي او که به دروغ وي. د وخت په تېرېدو سره د څو ورځې بعد به دا حقیقت ټول منظر عام باندې راسي، موږ او تاسو ټول به ورباندې خبر شو چې دا څومره حقیقت لري او که یې نه لري. او دغه رقم د بشر الاسد چې مثلا کومه حکمراني وه د ده د خاندان، بعضې خلک وایي 50 کاله وه، بعضې خلک وایي یا د داسې خو د کومه حکمراني مو 14 کاله وه، هغه ختم کړل سوله، له دې ځای څخه نور دی وتښتېدی په تیاره کې. خو داسې ویل کېږي چې په هغه ځای کې مثلا چې کم دمشق ورته وایي په هغه ځای کې دی قرار لري او تر اوسه وتلی نه ده او فوجانو ته دا ډاډ ورکوي چې تاسو وجنګېږئ، شام دوی ته په لاس باندې مه ورکوئ. خو بعضې خلک داسې وایي چې دغه کم بیان چې دی ورکوي دا دروغ وایي د خپلو فوجانو د ډاډ لپاره چې هغه ونه تښتېږي، هغه نسي پر شا. خو تر ډېره حده پورې مثلا داسې خبرونه صحیح را روان دي چې دی له دې ځای څخه تښتېدلی ده او تللی ده او د ده فوجان ټول په عراق کې دغسې نور چې پر دغه ځای باندې مثلا ګاونډي هېوادونه دي په هغو کې یې فنا اخیستې او په دغه ځای کې د په زیات تعداد باندې د ایران هم عسکر ولو، هغه هم له دې ځای څخه تښتېدلي او پر دغه موقع باندې د ایران سفارتخانې ته هم ور ورکول شوی ده. خو جولاني په کومنده په مشرۍ سره یو اعلان یې کړی پر میډیا باندې چې دا له موږ سره تعلق نه لري. نو شاید هغه د ولس هغه وګړي چې ډېر جذباتیان او له دغه ایران سره تضاد ده، مثلا له هغه سره دغه د داسې څه ورسره لري مثلا یا بدي ورسره لري یا مثلا څه اړیکې ورسره خرابې دي، هغه کسانو به دغه ځای ته اور ور او هغه خپله سفارتخانه بنده کړې، هغه سفیران یې تللي هم دي. او داسې هم لیدل کېږي پر سوشل میډیا باندې چې بعضې ځوانان د هغه ځای څخه د ایران هغه د ایران د حکمرانان د ایران فوجان چې دي د هغو تصویران را اخلي، غورځوي، ورونه ورکوي او جنډه یې سوځي، بیرغ یې سوځي یا تر پښو یې لاندې کوي، ځکه چې هغه ځای کې ډېر داسې کسان شته چې له ایران مخالف دي. نو هغه خلک په دې معنا باندې دا سوچ کوي چې دغه ځای کې چې کم حکومت اوس د جولاني راځي نو دا د ایران په خلاف ده او دا د روس دا د اسرائیل او د امریکې په ګټه باندې ده. نو امریکا او اسرائیل به له دې څخه خپله ګټه واخلي او نقصان به ایران ته ورسیږي. نو ایران به نور په مقابل د دې چې دی له اسرائیل سره جګړه کوي، مقابله کوي، اول به دی خپل زور له شام سره لمانځي، هلته به په جګړه کې ښکیل سي. نو چې تر څو پورې دی هلته په جګړه کېږي له فلسطین څخه به د ده سوچ او فکر بل طرف ته اوښتلی وي، نو اسرائیل به فلسطین باندې قبضه وکړي.
داسې بعضې خلک هم وایي والله اعلم چې دا به څومره حقیقت لري که نه لري خو دا یقیني ستره فتحه وله یقیني ډېر د خوشحالي ځای و یقیني ډېر د خوشحالي د لمانځلو ځای و د حمد او د شکرونو او د شکرانه سجدې د ځوانانو په دې میدان کې ډېرې کړي دي او دغسې مثلا داسې ریکارډ یې پرېښود داسې یو تاریخ یې پرېښود د دې کس چې جولاني ورته ویل کېږي په 3 ورځې کې ټوله نړۍ حیرانه کړه او دی خپله په یو بیان کې فرمایي چې اهل سنت والجماعت به په دغه هیواد کې یو شریعت راولو نظام به راولو اسلامي نظام او داسې نظام چې د دې ولس ټول حقوقو ته مثلا داسې لاسرسی کېږي د هغوی د حقوقو حفاظت پکې کېږي خو له دغه ځای څخه ډېر خلک دا تبصرې هم کوي مثلا هغه خلک چې له طالبانو سره بعضې څه اختلافات لري د ملي بیرغ په هکله باندې د نجونو د مکتب په هکله باندې هغه داسې وایي چې دغه کسان مثلا هم د شریعت دعوه کوي دا هم اسلامي نظام راولي دا هم له اهل سنت والجماعت سره تعلق لري طالبان هم دی دواړه یو رقم دي نو هغه نه د نجونو پر مکتب باندې پابندي لګوي هغه نه خپل بیرغ ختموي هغه زوړ ملي د خپل وطن بیرغ ته احترام لري هغه یې پر هغه ځای باندې درولی نه دی ښکته کړی نو طالبان هم شریعت نافذ کوي طالبان هم شریعت ته وفادار دي اسلام ته د اهل سنت والجماعت پیروکاران دي نو دوی باید داسې کار وکړي چې د نجونو مکتب باندې پابندي ونه لګوي او نه دا ملي بیرغ چې د افغانستان د نه دا پورته کړه نه دا کته کړي او نه دې ته د احترام وکړي او ملي ارزښتونو ته چې د افغانستان د ولس د خلکو کومه رایه ده هغو ته هم احترام وکړي بعضې خلک له دغو سره مثلا په سوشل میډیا باندې هم داسې ویډیو جوړوي خو دغه خلک چې مثلا د جولاني په نامه باندې سرازي ګورئ دا مثلا نن اولینه یا دوهمه ورځ ده دا ټول کارونه په 2 ورځو کې نه کېږي طالبان سیمه اوله ورځ راغلي هېڅ یې نه دي بند کړي نه یو چاته څه ویلي دي او لکه څنګه چې جولاني ټولو هغه کسانو ته چې په تېر حکومت کې و له دوی سره جنګېدو معافیه ورته وکړه هغو ته یې ویل چې تاسو به له حکومت ته لرې اوسئ خو تاسو معاف یاست طالبانو هم داسې عمل مختاره کوي ټولو هغه کارکنانو ته چې په تېر جمهوریت کې معافیه ورته وکړله او دا یې ورته وویل چې تاسو له حکومت څخه لرې اوسئ لیکن تاسو ته معافي ده هېڅوک هم تاسو ته څه نشي ویلی